هلمند کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو دوهمه کلیزه ولمانځل شول. نن د 1402 هجري لمریز کال د اسد 40مه د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو له دوهمه کلیزې سره سمون خوري چې په تړاو د هلمند فوټبال مرکزي لوبغالي کې شاندار مراسم نیول شوي وو چې پکې حکومتي مسؤلینو، دیني عالمانو، لوبغاړو، د شعر او ادب مینوالو، ځوانانو او ګڼ شمېر ولسي خلکو ګډون کړی وو. د دې ورځې د لمانځنې پر مهال د هلمند ولایتي ادارې مسؤلینو وویل چې د ازادۍ دا ورځ د ډېرو قربانیو په نتیجه کې منځته راغلې او باید په ټولو سره یې ساتنه وکړو. د نوموړي په خبره چې اوس وخت د کار کولو دی او باید په ګډه د خپل وطن د ابادۍ لپاره کار وکړو. په هلمند کې داسې مهال د اسد 40مه لمانځل کېږي چې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره سمون خوري. د هلمند سربېره د افغانستان پلازمېنې کابل په ګډون په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا ورځ د امن په اډانه کې ولمانځل شول. د هیواد په ټولو ولایتونو کې پرمختللي امنیتي کامرې نصبېږي. د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو معین عبدالله مختار د چین د هواوي کمپنۍ له مشر ویکتور سره په کتنه کې ویلي چې په پام کې ده چې د افغانستان په هر ولایت کې د کامرو پرمختللي سیستم فعال کړي. په کندوز کې د سپین زرو دولتي شرکت مسؤلین وايي اوس مهال نه ډوله توکي تولیدوي. د دغه شرکت عملیاتي مرستیال انجنیر ناهید پرخاري وایي چې دوی خپل زیاتره محصولات په کورنۍ بازارونو کې پلوري او اوس مهال دغه شرکت نه ډوله بېلابېل توکي تولیدوي. پرخاري زیاته کړې چې د دغه شرکت تولیدات د ښه کیفیت له امله یو شمېر نړیوالو بازارونو ته هم صادریږي. آلمان له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو شمېر اعلان کړ. د آلمان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا فدرالي وزارت وایي چې د سږ کال د جولای تر میاشتې پورې له افغانستان څخه د خپلو 15,000 افغان کارکوونکو او د هغو د کورنۍ له غړو څخه نږدې 11,600 تنه دغه هېواد ته لېږدولي دي. امریکا له اوکراین سره نوره پوځي مرسته اعلان کړه. امریکا له اوکراین سره د 200 میلیونه ډالر په ارزښت نوې مرسته اعلان کړې چې امریکایي چارواکي وایي د هغو 4.2 میلیارده ډالر مرسته برخه ده چې د ولسمشر جو بایډن د صلاحیت له مخې منظور شوې وه.